د روجي هغه اثر او د روجي هغه برکت او د روجي هغه ثواب په کوم شیز ختمیږي؟ نو حضور علیه السلام متو فرمایل وی په دوو شیزونو، وی په دوو شیزونو باندې د روجي اثر او د روجي ثواب د روجي برکت ختمیږي. ویل هغه دو شیزونه یو دروغ ویل په روجه کې او یو غیبت کول. دا دو شیزونه چې کم سړی په روجه کې کوي دی په خپل ځان باندې اسې لوږه تنده تیری، دی د خپل ځان سره اسې زیاتې کې لوږه تنده اسې په ځان تیری، یو دروغ ویل یو څه غیبت کول. او حضور علیه السلام حدیث دی چې کله دروغجن دروغ د خولې نه روباسي، دروغجن نه دی دروغجن سړی چې کله د خولې نه دروغ روباسي، یو د دروغو خبره جوړه کړي د دروغو خبره د خولې نه روباسي، ویل د رحمت فرشتې د دنه لرې وتښتي. ولې ته لرې وتښتي؟ ځکه دروغجن سړی چې کله دروغ وایي د ده د دې خولې نه د دې دروغو په ذریعې سره یو سقا بدبویي روځي او د هغې بدبویۍ د وجې نه څه دی د رحمت فرشتې لرې تښتي. خدای دې انتې بچو ساتي. نو دروغ ویل دا ډېر لوی انتهایی جرم دی، دروغ ویل ډېر لویه ګناه ده. دروغ ویل دا د بې برکتۍ سبب ګرځېږي، دروغ ویل دا د نقصان ذریعه ده. نو د دروغو نه به څه دی ځان بچ ساتي. او دویم نمبر شی څه دی؟ هغه غیبت دی. نو حضور علیه السلام وایي چې دا دو شیزونه یو دروغ ویل یو غیبت کول دا د روجي ثواب ختمی، دا د روجي اثر ختمی. او غیبت څه ته ویل کېږي؟ دروغ خاص هم پېژنئ که نه، رښتیا وي یو دروغ وي، د ځان نه خبره کول یا دغه شانتې یو خبره کې دی څه دی خلک د صادق کېدلو د ده کوشش کوي دی پکې څه دی دروغ وایي، نو دې ته ویل کېږي دروغ. او په دروغو څه دی الله خفه کېږي، شیطان پې خوشحالېږي. او غیبت څه ته ویل کېږي؟ غیبت دې ته ویل کېږي. حضور علیه السلام نه تپوس شوی دی وی حضور دا غیبت څه ته ویل کېږي؟ رسول الله مبارک ورته وویل چا پسې خبرې کول، چا پسې ستغې سپورې ویل، چا پسې عیبونه لټول، چا د خپل ځان ښه ویل او د بله څه سپکه ویل، خپل ځان ښه ویل او د بل سړي څه دی سپکه ویل، دې ته څه ویل کېږي؟ غیبت. او نن سبا تاسو سوچ وکړئ د غیبت د وجې نه څه دی ماحولونه ډک وي، کوم ځای کې چې غیبت کېږي هلته به خلک ډېر ناست دي. او بعضې سړي وایي چې څوک ورته لکه غیبت مه کوه دا خو ګناه ده، وایي مړه زه ورته په مخامخ هم ویم داسې وایي او غیبت کې لګیئ. نو دا خو دې ګوره دوه جرمه وکړل، یو خو ته په ګوره غیبت کې د هغه بېعزتي کې دا دې بېل جرم وکړو، بل دا ګناه شوله ته په ګناه باندې فخر کې، ته په ګناه باندې څه دې فخر کې، ته په دې ګناه کلک ولاړ او ته وایې زه ورته مخامخ هم ویم، زه ته یریږم نه وي زه ورته مخامخ هم ویم. نو دا ګوره ته په غیبت د پاسه په ګناه د پاسه کلک ودرېدلې، دا دې بېل جرم وکړو. او د ګناه ته ګناه ویل دا ډېر لوی جرم دی. یو ګناه کول وي که عام سړی ګناه کوي، خو بیا ګناه ته ګناه ویل او په هغې فخر کول دا ډېر لوی جرم دی. خدای دې انتې بچو ساتي. نو رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو ځان له د روجي ثوابونه دا په غیبت مه ختموئ. رسول الله مبارک فرمایي وي تاسو ځان له د روجي ثواب دا په دروغو باندې مه ختموئ. او بل شیز درته زه ښیم